د مزار شریف ښاروال په دغه ښار کې له یو شمېر هټیو څخه لیدنه وکړه څو د نرخونو د لوړوالي او له احتکار څخه مخنیوي وکړي. په دغې لیدنه کې د مزار شریف ښاروال د احتکار او د نرخ لیکونو څخه د سرغړونې پر مخنیوي ټینګار وکړ او پلورونکو ته یې خبرداری ورکړ چې که پلور له ټاکل شوي نرخ سره سمون ونه لري له قانوني چلند سره به مخ شي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د ښاروالۍ اداره د نرخونو د څارنې او ارزونې بهیر په جدي توګه تعقیبوي ترڅو په بازار کې عدالت تامین او د ښاریانو حقونه خوندي شي. موږ چې د ښار کومه دوره وکړه نو الحمدلله مخکې هم څه ناڅه کارونه سوي دي خو موږ انشاءالله خپلو مشرانو ته او د مزار شریف و قدرمنو ښاریانو ته دا وعده ورکوو چې انشاءالله العزیز موږ دې ته ژمن یو چې د احتکار مخه به د روژې په مبارکه میاشت کې موږ نیسو او په دې کې به د هیڅ چا لیاز هم نه کوو. په همدې حال کې یو شمېر هټیوال د ښاروالۍ له ورته اقداماتو هرکلی کوي او دا د بازار د تنظیم په برخه کې اغیزمن ګام بولي. دوی همدارنګه له نورو پلورونکو څخه غوښتنه کوي تر څو ټاکل شوي نرخلیکونه دې په پام کې ونیسي او توکي دې په مناسبه بیه وپلوري تر څو د قانوني چلند سره مخ نشي. امروز شهروان صاحب آمدن از ما دیدن کردن، از نرخ و نوای ما دیدن کردن و از مشکلات ما پرسان کردن و مشکلات ما را حل ساختن. دیگه به فضل خدا کنترل بررسی جریان داره از طرف شهروانی همه روزه و مطابق هم تقسیم اوقات کاریشان همیشه آمده دیدن میکنه، از احوال ما پرسان میکنه، از نرخ و نوای ما جویا میشن. ما از اینا راضی هستیم. از برخورد مسئولین بسیار راضی هستیم تا جایی را که بسیار همکاری میکنه همراه ما. دیگه هر ماه شروع ما که میشه نرخنامهشون از طرف شهرولی میای برای ما هم دیگه کل فروشات ما مطابقه همون نرخنامه است. اون خودشون آمدن چک کردن، رضایت هم نشان دادن، خیر بینن. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت مسؤلینو د یاد ولایت په بازارونو کې د بې کیفیته توکو د ذخیره کولو او پلورلو د مخنیوي لپاره د ځانګړي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی و.